मेरी जिंदगी पल पल बदल रही है, ना जाने किस राह पर चल रही है। मैं किसी को अच्छा लगता हूँ तो किसी के लिए बुरा हूँ मैं। मुझ में कमियाँ और खूबियाँ दोनों निकल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों ज़ैम सलमान खान और दा वक्त गोरे सलमान क्रिएटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों बस स्टार्ट की कम शायरी वाला वीडियो तसू कता कतासु पे इनशार्ट एप्लीकेशन की खपल फेसबुक पेज द पर 10 वीडियो एडिट कोई नो दोस्तों तरीका त खैम ची 10 वीडियो बता संग एडिट कोई आसान तरीका है। दोस्तों वीडियो तर आखिर पूरी उगोरई क वीडियो फोकशन वीडियो लाइक कई चैनल सब्सक्राइब कई पखवा को सद बेल पाइकन माने क्लिक वाले चीजों रारवाने वीडियो द टूल मखिता उस्ता दरवरसी खला टूल वाला तसी सिकार कोई पखपल मोबाइल के बारा शे यूट्यूब त बारा शे क्लिक पे वाले खचकल त सर यूट्यूब ओपन शो बिया बर द सर्च ऑप्शन दे देन बक्लिक वाले और दलता बता सूली कई ग्रीन स्क्रीन पोइट्री तो बता रहे ओली कई ग्रीन स्क्रीन पोइट्री तो बता रहे ओली कई ग्रीन स्क्रीन पोइट्री और बे सर्च कई खाचकल तो सर्च को सर बता रहे ग्रीन स्क्रीन वीडियो गानी नवाउडी शायरी वाले वीडियो गानी पदी की जीविया कम वीडियो खोखवी अब तो जान सर डाउनलोड कई खच कलम डाउनलोड कला दखपली मर्जी वीडियो बगता डाउनलोड कई कि हर यो वीडियो बगता खैब तो डाउनलोड कई खर डाउनलोड कर बदेने मुकम्मल हो जाई अदेने वो मुकम्मल हो जाई और पखपल मोबाइल के बारा शई इनशार्ट एप्लीकेशन था इनशार्ट तबारा शई क्लिक पे वाली इनशार्ट तरा रही क्लिक पे वास सर बता रहे इंटरफेस रावड़ी लिख दे ऑप्शन दे वीडियो बदेन क्लिक वाली दलता बता न्यू क्लिक कई दलता पदे इमेज बानी क्लिक वाली दा पूटो ऑप्शन जे क्लिक वाली د دې ځګنه تاسو خپل پوټو راوالي په کم پوټو باندې تاسو ویډیو جوړول غواړئ دلته زه یو پوټو رالم زه پر اسکراوالم د پوټو زره لمه په کلیک واغسو ټیک شو دلته میلان دی ټیک نشان کلیک کو خزم د پوټو چې کوم دلته کې موږ سره ټایم لاین ترالو د ټولو اول به تاسو دې کارو کوي دا اپشن تاسو تخکاری به دي کې تاسو د رائټ سایډ ته دارنګ راشي د سی رائټ سایډ ته راشي او دلته کې دا اپشن دی کراپ دا کراپ اپشن دی نه کلیک والی تاسو بدارنګي اپشن نه وړي ریشوګانی تاسو سره راوړي دا لاندې ریشوګانی 1.1 4.5 16.9 ته یوټیوب لپاره دا کنه ټیک شو ها دلته کې دا ریشو چې کومه ده 9.16 دا چې کومه ټیک ټاک لپاره دا موږ ټیک ټاک لپاره ویډیو جوړو چې هر یو ریشو سلیکټ کوي په دې کې چې کوم دن لګي ریشوګانی پرتی دی صحیح ده او موږ ټیک ټاک لپاره جوړو ته چې کوم دن 9.16 سلیکټ کو ټیک شو دا وګورئ زموږ دغه چې کوم تصویر دارنګي شو بیا چې کوم ځای پورته تصویر راغسته غواړئ تاسو دارنګي راوالي خدای سره دارنګي ټیک دی بیا دا ټیک نشان بل کې کلیک کړئ ټیک نشان هم کلیک کو اغه بس بیسیک کار دی اپشن کو چې کوم د ټول دی اول سره ته دارنګي راشي دلته کې دی اپشن دی کانویس په دې ان کلیک والی کلیک په واغستو بیا دا پټ تاسو معمولی شانته کې کم کوي دا پټ چې کوم دی دا معمولی شانته کې را کم کوي تاسو په ویډیو کې چې لک شانته کې بارډر راشي دا بلیک بارډر کوم سره رالو خراب بارډر چې کوم دی موږ چینج کوو د وایټ بارډر کو تاسو صحیح په تاسو ولګي ټیک نشان بل کې کلیک کړئ په دې اپشن کې واپس د رائټ سایډ ته راشي دلته کې د اپشن دی بیک ګراوند په دې بیک ګراوند باندې کلیک والی دي تر چې کوم د وایټ بارډر ورکوم چې هر یو بارډر ورکوم ته وایټ ورکوم که تاسو ریډ ورکوي هر یو د کلر نه پراته ټیک شو موږ ته وایټ بارډر ورکو ټیک شو هغه نه بس چې کوم د بیک ټیک نشان کلیک کړئ ها دا وګورئ زم په ایمیج کې چې کوم دی نو سه غاړي ته چې کوم د بارډر وکړ رالو ها هغه نه پس به سیکارو کوي دلته کې بس موږ هغه ویډیو راولو کوم چې موږ ډاونلوډ کړو یوټیوب نه کوم ویډیو موږ ډاونلوډ کړه تاسو به ډاونلوډ کړئ په گرین سکرین کې تاسو ویډیو ډاونلوډ کړئ که سونګ وي که شاعري وي که هر څه تاسو ځان سره ډاونلوډ کړئ وي تاسو به غره کم ځای نه رالئ ها دلته کې د اپشن دی د پی آی پی چې لیکلی پیپ په دې تاسو کلیک والی دلته به چې کوم دی په دې ویډیو باندې کلیک والی د ویډیو اپشن دی کلیک په واغستو کوم گرین سکرین ویډیو چې موږ ډاونلوډ کړی هغه د موږ سره پرته 17 سکند ویډیو دی تاسو به ډاونلوډ کړی تاسو ځان سره غره والی کلیک په والی کلیک په واغستو دا چې کوم دلته کې موږ سره لاندې رااله د دې ځګنه چې کوم د سایز د سلیکشن دغه سره راغټ کړئ دا رنګي سایز به تاسو راغټ کړئ به چې کوم ځای کې تاسو پټ کول غواړئ ته تاسو دا رنګي کوم ځای کې پټ کول غواړئ ته تاسو دا رنګي وي صحیح ده مونږ چې کوم دی په دې ځای کې پټ کوو دا رنګي ټیک شو په دې ځای کې خاپټم کو په دې ځای کې هغه نه بس به سې کارو کوي په دې اپشن کې د سی رائټ سایډ ته واپس راشي او دلته کې د اپشن دی کروما په کروما باندې کلیک والی ټیک شو کلیک هم په واغستو بیا په دې ځای باندې سلیکټ کوم دی غوته یو پیر کېږي دا رنګي کلیک په والی ته کې دینه کوم دی د بیک ګراوند د گرین چې کوم دی ختم شي ټیک شو هغه نه پس په چې کوم دی د ټیک نشان کلیک کړئ ټیک نشان کلیک کو دا ګوره زموږ د لغون چې کوم دی د بیک ګراوند ختم شو
بیا به داسې کار وکئ لاندې دا کم امیج چې تاسو راغستی د ټیک نشان به اول کلیک کړئ بیا دا کم امیج چې تاسو راغستی دی د دې ډیوریشن بالکل تاسو د خپلې ویډیو سره برابر کړئ دا کومه ګرین سکرین ویډیو چې موږ راواغسته دې ځای کې به تاسو سلیکټ ونیسئ داسې به سره برابر کړئ بالکل د خپلې ویډیو سره څنګه چې تاسو 17 سیکنډ زموږ ویډیو وه که نه ښه دا هم چې کوم دی نو موږ 17 سیکنډ ته ورسوو ټیک شو دا چې کوم دی موږ 17 سیکنډ ته ورسوو بیا به ښه د ویډیو د اوله سر له راشئ او دلته کې دا یو اپشن تاسو ته ښکاري دا یو فلټر په دې باندې به کلیک والئ دلته به چې کوم دا افیکټ کلیک کړئ دا افیکټ اپشن دی افیکټ هم کلیک کو دلته به دا یو اپشن کلیک کړئ دا بیټ سې لیکلی دی به کلیک والئ تاسو سره به دا رنګې افیکټ راوړي ټیک شو په دې کې زه اوس تاسو ته یو افیکټ ښیم هغه به چې کوم دی تاسو دې ته اپلای کړئ دا برایټ په نوم باندې یو افیکټ دی برایټ او تاسو دې ته اپلای کړئ دا یو افیکټ دی برایټ په دې باندې تاسو کلیک والئ دا وګورئ زموږ سکرین چې کوم دی د برایټ نه پړقا چې کوم دی راله که تاسو بیا دا رڼا لږه کمول غواړئ نو دې ځای کې نه چې کوم دی دا کمیږي سیوا کې داسې کموئ نو کمیږي به خو موږ داسې نارمل کړه ټیک شو هغې نه پس به چې کوم دی لږ دا ټیک نشان کلیک کوئ ښه ټیک نشان هم کلیک کړو دا افیکټ به دلته کې تاسو سره لاندې چې کوم دی نو ایډ شي د دې د ډیوریشن هم بالکل تاسو دې ځای نه تاسو ونیسئ سلیکټ او د ویډیو د خیر سر له 17 سیکنډ ته تاسو دا هم ورسوئ د ویډیو سره به چې کوم دی یو شان کوي دا رنګ ټیک شو یو شان هم کو ښه اوس ګورئ زه تاسو دا ویډیو پلی کوم زموږ دا ویډیو چې کوم دی تقریبا تیاره شوه ګورئ ورته ها मेरी जिंदगी पल पल बदल रही है ना जाने किस राह पर चल रही है دا تاسو ګورئ کوم زموږ دا ویډیو چې کوم دی نو دا رنګې راله ملګرو که تاسو د پیج دپاره ویډیو جوړوئ نو دا ویډیو ستاسو لپاره ډېر ضروري ده په دې طریقه چې کوم دی پیج دپاره ډېر مزدار ویډیوګانې ډېر په اسانه باندې جوړېږي ملګرو دغه طریقه وه که ویډیو خوښ شوی ویډیو سره لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ په خوا کې سره د بیل په ایکن باندې کلیک والئ چې زموږ را روانه ویډیو ټولو مخکې تاسو ته در ورسي